په سفر د لوی منزل باندې روان شوم. لیونی شوم په ځنګل باندې روان شوم. چې مې ایښی د ارمان پیټی په سر دی، بس د یو الله توکل باندې روان شوم. دعاګانو کې مې یاد ساتئ ملګرو، دعاګانو کې مې یاد ساتئ ملګرو، په آواز د تور بلبل باندې روان شوم. سترغلونه مې د وینو څاڅکي څاڅي، په زخمي زخمي ګوګل باندې روان شوم. زه آصف بهلول په کال 40 کې لیونتوب کې په چل ول باندې روان شوم. ته چې روانه یې په منډه قدمونه اخلې، او په کم غرض د صبرکد نه مې نافونه اخلې. دا زه چې جاړمه ته ولې د خندا نه شین شې، دا زه چې جاړمه ته ولې د خندا نه شین شې، او ناترسه ولې د فریاد نه مې خوندونه اخلې. دا زه چې جاړمه ته ولې د خندا نه شین شې، ناترسه ولې د فریاد نه مې خوندونه اخلې. خلک بازار ته ورشي رنګ په رنګ څیزونه واخلي، خلک بازار ته ورشي رنګ په رنګ څیزونه واخلي، او ته په ادب مین سړی کتابونه اخلي. او ته د آصف بهلول غزل یې ښه ډاډه غږېږه، هغه غزل نه یې چې نورو نه رنګونه اخلي. چې ته یې ولولې او ذکر پکې ستا نه وي، او که نه یار دغه غزل به بیا زما نه وي. زه ستا د خولې وتې ساګانې هر غزل کې لیکم، او چې دا ونه لیکم زما غزل کې سا نه وي. ستا د نفرت نظر له رنګ د محبت ورکوم، سیوا د دې نه خو د مینې انتها نه وي. چې په منبر حقیقت نه وایي او خورې ستایي، خود به زما نظر کې دا سړی ملا نه وي. نه جانان ګرم ګڼم بهلوله، نه د چا نه ګیله، خیر دی بهلوله ستا نصیب کې به اشنا نه وي.